میچ افغانستان بللی او ور په پنجابیانو ګل خانانو بل دی دا چې څنګه ویډیو تر پای را سره وګورئ. سلام ستړي مشئ. تېره شپه افغانستان له هندي لوبډلې ماتې وخوړه. له لوبې وروسته ګڼو پاکستاني رسنیو او د ځینو نورو هېوادونو وګړو په ټویټر کې یو ټرینډ روان کړی چې د افغانستان او هند لوبه پک شوې وه او حتی د ټاس پر مهال د افغانستان د بالینګ کولو فیصله کولی کړې او نوره لوبه هم افغانستان په لوی لاس هند ته پرېښې. د ICC پیج ته هم که لاړ شئ تبصرې ټولې هم دا دي او پاکستانیانو نور په کومنټونو کې لیکي چې ویل پیډ انډیا مطلب ښې پیسې مو ورکړې. په لویه کچې بیا تلویزیونونو کې هم بحثونه روان دي خو حقیقت څه دی؟ لومړی خو د ټاس په وخت کې ویډیو تاسو سلو موشن کې دقیقه وګورئ. هلته کوهلي غږ نه دی کړی بلکې محمد نبي کوهلي ته ویلي چې موږ بال کوو هغه هم اوکې ورته ویلي او دا کار زیاتره کپتانان کوي او بل میچ فکسینګ دومره عادي خبره نه ده چې د ټاس په وخت کې دې ترسره شي. او له لوبې مخکې هم د ICC له خوا نه پټ او ښکاره کسان وي او هر څه څاري. او بل جالبه دا ده هغوی چې ټول عمر یې فکسینګ کې تېر شو نن موږ ته د فکسینګ پیغور راکوي. دا سمه ده چې کپتاني او لوبه غلطه شوې خو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې لوبه دې خرڅه شوې وي او نو افغان لوبغاړي دومره سپک کار کوي. بل پاکستانیان وایي چې له موږ سره مو لوبه ډېره جدي وه هر یو رنز مو چیر کولو په زرګونو نندارچیان مو میدان ته راغلي وو له بایللو وروسته مو ژړل احساساتي شوي وای لوبغاړو ته مو کنځلې کولې او استعفا ته مو مجبور کړ. خو هند سره لوبه کې مو داسې هېڅ څه نه ښکارېدل. دوی ته به موږ دومره ووایو که څه هم ورزش او سیاست باید سره ګډ نه شي خو حالاتو ته چې موږ ګورو سیاست عموما په ورزش تاثیر لرلی. هند موږ سره ډېر ګډ تاریخ لري حتی هغې وخت کې پاکستان نه و چې موږ له هند سره اړیکې لرلې. هند په افغانستان کې بندونه ودانۍ او سړکونه جوړ کړي په چابهار باندې مو ډېر تجارت ورسره کړی. لنډه یې که ووایو که بیخي دوست مو نه بولو دښمن مو نه دی. که دوستي کوي خطر ښه که نه یې کوي تاوان نشي را رسولی. خو پاکستان همیشه افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې هر نظام چې راغلی خلاف ستونزې جوړې کړې. پاکستان سره زموږ د ډیورنډ مسله پاتې او د تېرو 40 کلونو حساب پاتې دی. هغه څه وایي پښتون چې 100 کاله بعد هم خپل غچ واخلي لا وختي دی او پاتې شو د مسلمان او کافر خبره. له کافر او منافق ډېر خطرناک دی. بهرحال تاسو د افغانستان او هند د لوبې او د پاکستانیانو د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې تاسو چوپړ ته راځم پلی او بخښونکي خدای مو سپارم د الله په امان.